د پیشمني وخت کم یو دی نو دا سحور چې ورته ویلی کېږي خو وقت السحر دی که نه دقه وخت دی او هغه مه ووایي چې د دغه نه مخکې د سحر د راختو نه لږ ساعت مخکې او علماو پکې اختلاف دی چې پیشمني دا وخت د کم وخت نه شروع کېږي سحر ده السحر نو احناف علما دا وایي امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب والا وایي دا د شپې د اخرنۍ شپږمه حصه چې ده که نه شپه په شپږو حصو کې تقسیم که اخرنۍ شپږمه حصه چې شروع کېږي د دې نه د پیشمني وخت شروع شو او دا نور علما وایي نه وایي د نیمې شپې نه شروع کېږي او مضبوط قول والله اعلم هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله کاري ځکه چې وقت السحر هغه دی چې هغه سحر ته نږدې نیمه شپې نه خو ډېر لرې دی دغه وخت نه بله مسله دا یاده کوي سنت طریقه ملک صاحب مخکې وي سنت طریقه دا چې پیشمنۍ به لیټ کې لکه حدیث کې راځي د انس بن مالک رضی الله عنه د زید بن ثابت رضی الله عنه بیانوي وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پیشمنۍ وکړو ثم قمنا الى الصلاه بیا ډایرکټ منځله لاړو هغه دې تپوس وکړو کم کان بینهما د دې پیشمنۍ او د منځه په منځ کې څومره وکړو وی قدر 50 آیه لکه 50 آیتونه چې وی بعض علماو د دې داسې اندازه بیان کړي 12 منټه 14 منټه داسې ته راځي چې ښه په ارامې وی بلکل دا حدیث متفق علیه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې نو د دې نه دا ثابته شوه چې پیشمنۍ به لیټ کې دا دلته د سعودي عرب کې او دا مسافر چې کوم ملکونو کې دوی یو بله طریقه جوړه کړې د شپې په 1 بجو پیشمنۍ کوي او په 12 نیمې چې کم پکې کار نه وي او فارغه وي نو هغوی دغه ټیم کې پیشمنۍ وکړي بیا ویده شي دا د سنت خلاف طریقه ده پیشمنۍ به سحر ته چې څومره نږدې کولی شي ویې که خو دومره هم مه لیټ کوه چې بیا د منې سهار بانګ ووایي او بیا نوڼۍ وخورې او منډې وایي جومات ته نه چې تا ته پته وي مناسب وخت چې دا سحر ته نږدې وخت دی او دغه طریقه باندې خو ردو شو لږ ساعت مخکې ما ووایي که نه چې دا بعض مؤذنین او مولیان د وخت نه مخکې روژه بندوي په خلکو باندې او اذان وایي نو دا بدعت دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي یو حدیث کې داسې راځي 2 اذان به ویلی کېدو یو اذان به بلال وي او دویم اذان به عبدالله بن ام مکتوم وي نو دغه دویم اذان د سحر دپاره دی او د هغې نه مخکې چې کوم اذان دی تهجدو دپاره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وی ان بلالا یؤذن بلیل بلال د شپې اذان کوي وره فکلوا واشربوا نو خوراک او څښاک کوئ حتی یؤذن ابن ام مکتوم تر دې چې عبدالله ابن ام مکتوم اذان وکړي دا هغه وخت پورې خوراک کوئ دی نه دي ویلي چې خوراک لږ ساعت مخکې بند کوي او دی نه دي ویلي چې د بلال د اذان سره خوراک وکړئ ځکه چې هغه لږ مخکې دی نو د دې حدیث هم دا ښکاري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې اذان ته نږدې پیشمنۍ وکړئ اذان ته نږدې پیشمنۍ وکړئ